پرته مې خپله جنازه ده. ما خو لږ پوه کوي. پرته مې خپله جنازه ده. پرته مې خپله جنازه ده. ما خو لږ پوه کوي. دا زما څنګه عقیده ده؟ ما خو لږ پوه کوي. اینده هم نه ده که نه په مرګ یې سوی به. اینده هم نه ده که نه په مرګ یې سوی به. ما چې ژوندی سېزي نو څه ده؟ ما خو لږ پوه کوي. ما چې ژوندی سېزي اینده هم نه ده که نه په مرګ یې سوی. ما چې ژوندی سېزي نو څه ده؟ ما خو لږ پوه کوي. زما چاودلې شونډې سرو شونډو ته نه یاد. زما چاودلې شونډې سرو شونډو ته نه یادوي چې دا لا څنګه آینه ده. ما خو لږ پوه کوي. او زه خو تر دې ځایه راغلی یم چېرته لاړ شم. تر دې ځایه راغلی یم چېرته لاړ شم. زه خو تر دې ځایه راغلی یم چېرته لاړ شم. ما ته خو مخکې توره شپه ده. ما خو لږ پوه کوي. څنګه بې بنګو او بې جامه سړی وغورځوي. څنګه بې بنګو او بې جامه سړی وغورځوي. اوس پکې دا کومه نښه ده؟ ما خو لږ پوه کوي. ای انسانانو په ما دومره قدرې زړه اوسېدی. ای انسانانو. ما خو یو ځای کې ویلي وو که نه چې د خپلو چغو نه په خپله دومره ویرېږم. د خپلو چغو نه په خپله دومره ویرېږم. وایم کیدای شي درست جهان زما ازاد که نه. د انسانانو په ما دومره قدرې زړه اوسېږئ. هغه ژوندی ده او که مړ ده. ما خو لږ پوه کوي. او زه خو تر دې ځایه راغلی یم خو څنګه راغلی. تر دې ځایه راغلی یم خو څنګه راغلی. زما د ژوند څنګه کیسه ده؟ ما خو لږ پوه کوي. او څوک به خبر وي چې منصور په زړه کې څنګه ساتي. څوک به خبر وي چې منصور په زړه کې څنګه ساتي. زما په زړه کې وسوسه ده. ما خو لږ پوه کوي. ډېر خیال. او یاره دا خو ژوند دی. نور هغه کوم یو غزل دی چې تا مطلب ستا د زړه نه خوښ دی؟ مطلب شعر خو د سړي اولاد دی خو لکه چې تا خفه کوي هغه کوم غزل؟ یاره داسې خو که زه شروع شم ډېر راځي که نه. ډېر زیات راځي. نو ستا ته اوس ته کم دی ځکه چې دغه وایي ایوب صابر که نه چې د زړه وینې مې وساتي. ایوب صابر وایي مشهور شعر دی چې د زړه وینې مې وساتي نو بیت شي. زمانې زما نقصان ته خو سوچ. کوم شعر چې زما نه خوښه زه لیکم نه. او داسې خو پکې راځي. ډېر پکې راځي. مړی بس خو د صحرا د شګې شګې نه پوښتنه ده. بس خو د صحرا د شګې شګې نه پوښتنه ده. ستا لټون کې دومره قدرې کار راغاړوتی. ستا لټون کې دومره قدرې کار راغاړوتی. او څوک مې داسې هم و چې په دار خېژولی. دا د وړوکوالي شعر و. څوک مې داسې هم و چې په دار یې خېژولی. څوک مې داسې هم شته چې په دار راغاړولی. نو یو بل شعر رایاد شي یار چې یو خاص مې خو لاړم عام ته ورسېدم. یو خاص مینو مې خو لاړم عام ته ورسېدم. د چا د خولې یو اخري سلام ته ورسېدم. د جانان کلي کې به کومه دروازه ټکوم. د جانان کلي ته هیله ماښام هر څه چې و خو ګوټ کول ته مجبوري وځم. هر څه چې و خو ګوټ کول ته مجبوري وځم. تندې اغوستی وم د زهرو جام ته ورسېدم. مړه زما د اپریشن نه پس نه اوس هم لا ټیک نه یم که نه. بل اپریشن به مې شریک د هغې نه پس مې حافظه له ګوتې دغه شوې خرابه شوې ده ډېره زیاته ځکه هغه دوه اپریشنې ډبلې شوې که نه کمزورې شوې. نو هغه او څه 40 کیلو مې وزن کم شو. حافظه دې هم کمزورې شوې ډېره زیاته.
چې یاره لکه ورسره د شعر لیکلو څه حال دی مطلب شعر لیکلو ته خو داسې وشوه چې زه ورته لکه نوی شوم تازه شوم بیا د شوق د سره شو د ستره شو لکه ماته خو ما دا هم محسوس کړه دا فزیک کمزورېدو ورته هم نه شم ویلی لکه زه داسې شوم چې لکه زه ورسره ښه شوم زما اوس شعر ته دومره ړه کېږي په مخه چې ولیکم او لکه دا او خیر زما خو دا کار وي چې کوم غزل زه ولیکم نو هغه ما شاته غورځلی زما نه پاتې یو خو سوشل میډیا راغلې ده زه اوس ګورم چې کوم غزل ووې نو وروسته پسې ګوره چې شل پسې خلک ولي کاپي شوي هغه ګوره زه دا هم دا خبره کوم بار بار زه پښتنو ته دا خبره بار بار کوم چې سوشل میډیا ته شاعران راغلي دي ښه دي بد نه دي خو د پښتو د ښه کلاس شاعر ورته لا نه دی راغلی او نه چا اورېدلی زه بار بار دغه خلکو ته کوم ستا د یوټیوب د لارې که نه چې پښتانه چې کوم شاعري اوري نو د سوشل میډیا کې هم ښه شاعران شته بد نه دي لکه خو هغه کم د پښتو چې کومه اخوا کومه قیصه پرته ده هغه دې وګوري هغې نه څوک نه دي خبر او نه هغه شاعران چې اورېدلي دي او نه اوري خلک لکه داسې نه ده خو لکه هغه مقام هغه دغه وله نه ورکوي هغو حیثیت نه ورکېږي دا خبره نشته لکه هغه چې ولیکي هغه د کاڼي کرښې دا قیسې میسې ډېرې بېلې که نه خو زما دا خواهش دی چې په ژوند ورته هم څه نه څه هغو ته عزت هم میلاو شي یاره دا هم یو خبره ده خو بیا هم لکه زه پښتنو ته اخلم چې په اخوا باندې د سوشل میډیا نه سوشل میډیا ورته وایي که نه زه نوم خو غلط نه یم صحیح نو د دې نه اخوا چې کوم دی نه د پښتو یو ډېر لوی شاعران پاتې چې هغه د اورېدو دي د هغوی یو شعر که نه زه دا وایم که نه زه ګوره ما د خپله د وروسته پورې د خپل شعر د خپل زړه د درد ترجماني په خپله ونه کړې لګیا یم کوشش کوم اوس هم وایي چې نه ده شوې نه بیخي نه ده شوې که کړې ده نو هغه باباګانو کړې هغه خلکو کړې که نه لکه اوس خاطر دغه چې و سایل صاحب د هغه بل شان لږ شعر لکه زه اکثر بل شان دی چې ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېد ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېد خدای خبر ولې د جانان پورې که نه یا خاطر وایي که نه چې افسوس دا ستا په خیال به سخت کار خاطر منم چې بابا شوی نه دی خو کم هم نه دی چې افسوس دا ستا په خیال به سخت کارم دا قهرمان به مې په زړه پاتې شي وایي لکه د حمزه بابا دا شعر ته واوره که نه چې دا وخت یې زما د خندا خبره وکړه چې له ډېره سوزه په خندا شوې له ډېره سوزه په خندا شوې حمزه دا دویم رنګ دی د ژړا پېژنه بس زه پوه شوم بلکل دا ما ته جواب میلاو شو لکه دغه شانتې اوس حمزه بابا بل ځای وایي که نه چې ته خو غږ وکړې یو ځل چې حمزه صاحب زما خاورې به هم چیغ کړي چې دا که نه محمد سید صاحب واوره هغه یو شعر که نه مشهور شعر دی چې ما د هغې څنګلې نسې د کوڅې مې شړې دا خلک لا ژوندي دي الحمدلله مړه دي د حمزه بابا خیر لکه وفات شوی دی لکه مخ فنا شوی دی خو لکه محمد سید صاحب خو ژوندی دی ما د دې څنګل نه ما د هغې څنګلې نسې د کوڅې مې شړې یاد که په کومه چې تا ډېره موده خوب کړی نو زه خواست کوم خلکو ملګرو ته چې دغه خلک وګوري دغه شاعران درویش دوراني صاحب دی پیر محمد کاروان صاحب دا لا ژوندي دي روغاني صاحب خو کې اوس هم لاړو که نه ساحل صاحب زموږ سره ژوندی دی اباسین صاحب دی دا ډېر لوی لوی نومونه دي او لوی لوی خلک که نه اسیر منګل صاحب دی داسې زه تا ته اوس څوک یاد کړم ډېر شی دي که نه ما یو پوښتنه بله لرله جی وایه هغه دا چې ما د اوسني دور کې کوم داسې زلمو شاعرانو کې تاسو وینئ چې مطلب د شعر تقدس خیال به وساتئ یا به هغه مطلب یو مقام جوړ کړي شعر کې داسې چل دی چې په زلمو کې خو زه تا ته دا خبر وکړم چې اصل کې د دوی د فني کمزوري ډېره زیاته شعر کې چې کم فني رغونی که نه لفظونه څنګه لګول پکار دي د شعر لفظونه څه دي د ادب لفظونه څه دي نو په هغې باندې په څوک ډېر نه پوهېږي که نه خو روان دي خدای به یې ښه کړي خیالونه اوس راوړ اوس دانش صاحب کلام واوره والله دوه درې نظمونه چې هم راواخلې که نه نو څومره ښکلي پیغامونه یې راوستي دي د سوشل میډیا خبره کوم اوس څومره ښکلي پیغامونه یې راوړي دي خلکو ته څومره پښتون فکر یې راوړی دی ښه منیر څومره ښکلی فکر راوړو که نه ښه پښتون فکر یې راوړو
دغه شانتې که زه تا ته بل څوک پکې چې دغه دی که نه نو لکه دا خو څه دغه نه دی دا خلک خو لکه داسې نه دی چې هسې لکه اوتې بوتې ولي نه دا ډېر خو لکه سوشل میډیا ما هرګز دا مطلب نه چې سوشل میډیا کې خلک نشته خو چې کم دي نو لکه اخوا لوی دنیا پرته د هغوی یو شعر سړی وژني ما بله دا خبره مې کوله مطلب چې یو خراب خیال یو شعر که نه انا په لفظونو باندې ښکلی کېږي که نه خیال ضروري دی نه داسې چل دی که نه چې خیال ګوره لفظونه دا یو هنر دی که نه لکه اوس ما یو شعر ویلی و لکه پای کې لکه ادب چې دننه که نه لکه یو عامه خبره وه چې د ځینې خبرې د پردې وي ځینې خبرې د پردې بې پردې کوي ځینې خبرې د پردې بې پردې کوي ځینې خبرو کې اکثر ما نه پرده هم وکړي او په شهرت هر سړی مین دی خو زما یو دوست دی هغه کېدای شي د جومات هغه قصه هم که نه